آسمان کی اول گناہ دا دی حسد سوی ده. په آسمان کی اول گناہ دی حسد سوی او ابلیس کړی ده. تکبر خو وروسته و، تکبر گناہ وروسته ظاهر شو. د تکبر سبب او د تکبر بنیادم حسد و. نحمده ونصلي على رسوله الكريم. اما بعد، روحانی بیماریانو کی او باطنی گناہوں کی یو لوی گناہ او لوی بیماری هغه حسد ده. او دغه حسدم د نورو گناهو سبب ګرځي. حسد چشته ویل کیږي یو بنده ته الله رب العزت کوم نعمت ور کړی، مال ور کړی، رنگ ور کړی، نوم ور کړی، شهرت ور کړی، عزت ور کړی. هر نعمت الله چې یو بنده ته ور کړی دیغه بارکی دغه ارمان کول چې لدنه دغه نعمت ختم شي، لری شي. دا په دوه قسمه ده. یو خدا ده چې لدنه دا نعمت لری شي او دا نعمت ما ته پیدا شي. او دومره درجه دا ده چې لدنه دا نعمت ختم شي، ما ته که پیدا شي که نشي پیدا. یو خدا ده چې لدنه دا نعمت ختم شي او ما ته پیدا شي. او تر دې نن بیا ولیدلې درجه دا ده چې لدنه دا نعمت ختم شي، ما ته که پیدا شي او که نشي پیدا، خدای تیر خلاص شي. دا حسد ده. او دا شي ګناه ده چې په آسمان کې اوله ګناه دا د حسد سوی ده. په آسمان کې اوله ګناه د حسد سوی او ابلیس کړی ده. تکبر خو وروسته و، تکبر گناہ ورسته ظاهر شو. د تکبر سبب او د تکبر بنیادم حسد و. دومره لوی علم د ملائکو استاد ده، پزراو کالو عبادت یې کړی. الله رب العزت پنځکه باندې خلیفه جوړی. خیال یې دا و چې هغه به زه یم. الله رب العزت آدم علیه السلام جوړ کړو. د ملائکو استاد زه یم، پزراو کاله ما عبادت کړی. آدم علیہ السلام وس د ما په مخ کې جوړ شو او دی الله خلیفہ شو. لږ وخت نه دی ابلیس په زړه کې حسد پیدا شو. او دیغه حسد نتیجه شاوه د رب نافرمانی، د رب حکم نه منل، ل رب سره بحث کول، د سجدې نه انکار کول. دا ټول شیان چې راغلل دا د حسد په وجه باندې راغلل. نو اوله ګناه چې په اسمان کې سوی ابلیس کړي هغه د حسد ګناه ده. او پنځکه باندې اوله ګناه هغه ګناه هم د آدم علیه السلام په اولاده کې هغه هم د حسد ګناه ده. او د قتل اوله قتل چې په دنیا کې سوی ده د آدم علیه السلام په اولاده کې د یخ قتل بنیاد، د یخ قتل سبب هغه هم حسد ده. د آدم علیه السلام دو زمن حابیل او قابل. قابل له حابیل سره حسد وکړ او دیغه حسد په بنیاد باندې خپل ورور حابیل قتل کړ. نو په اسمان کې اوله ګناه بنیاد حسد، پنځکه کې اوله ګناه د قتل، اوله قتل سبب هغه حسد. دغه رقم یوسف علیه السلام رونه دي د یو پلار اولاده ده. اذ قالوا ليوسف واخوه احب الينا احب الى ابينا منا ونحن عصبه. یوسف او دیغه ورور مش په پلار باندې تر موږ نه زیات ګران دي، حالانکه په طاقت او په قوت او په کمال کې موږ زیات یو. نو د حسد وجوه چې هغه یوسف علیه السلام چې په آینده کې الله نبوت ورکو، پیغمبر جوړ کو، هغه یوسف علیه السلام کوی ته واچو. لکوی نه دی بیا مصر په بازار کې خرڅو، بیا جیل ته ولاړ، بیا غ د پلار تکلیفونه. سوره یوسف کې الله دا تفصیل سره بیان کړي. نو دیغه بنیاد حسد. مشرکین مکه ایمان نه راوړو،
د یغو د ایمان نه راوړلو وجم حسدو. دی دا ویلل چې دا نبوت دا خو یو داسې کس ته پکار و، داسې کس نبی جوړ سوی وای چې هغه ډېر غټ مال یې لرئ، دنیا یې لرله، نامتو ملک و، خان وای، چودري وای. الله په 50مه سپاره کې د دوی دغه اعتراض بیان کړی، حسد یې بیان کړی. اهم یقتسمون رحمت ربک. ابو جهل ایمان یې نه راوړو، بنیاد حسد و. خپل قرآن کریم وایي اخنس بن شریق مشرکینو سردار ده، ابو سفیان سردار ده، ایمان یې لا نو راوړی. ابو جهل په پټه به د نبی علیه السلام قرآن مجید اورېده، په پټه باندې یو بل باندې بم نو خبر، یو بم پټ راکړه، بل بل خوا له بلې چولې نه به یې پټ اورېده، بل دیوال نه یو بل سره ونیول. شا تم دا کار کې آینده به موږ دا نه کوو، داسې نه وي د موږ خلکو ته قوم ته پته ولګي، هغه بیا نبی علیه السلام قرآن به اوري، ایمان به راوړي. بله شپه دومره مجبوره شو، بیا پټ راغل چې موږ خو په خپل منځ کې سره ویلي دي چې نه به راځو نه به یې اورو. یو هم پټ راغه، بل هم بیا سره مخامخ شو. 3 شپې یې داسې وکړ. په 3مه شپه اخنس بن شریک مشرک د مشرکینو سردار د ابو جهل ته وایي ته څه وایې؟ محمد صلی الله علیه وسلم چې کوم ایمان موږ ته پیش کوي دا غلط ده، دا دعوت غلط ده. ابو جهل ورته وایي، یو مشرک سردار بل سردار ته وایي دا دعوت حق ده. و خبره داسې ده چې د موږ او د عبد مناف د نبی علیه السلام کورنۍ خاندان عبد مناف ده، موږ مقابله کوي، دی صدقه کوي موږ هم کوو، دی میلمستیا کوي موږ هم مقابله کوو، دی سخاوت کوي موږ هم سخاوت کوو، دی په جنگ کې بهادوري ښکاروي موږ هم شجاعت ښکارو. اوس دا نبوت یو داسې شی راغی چې د دې مقابله موږ نشو کولی. نو زه تر قیامته پورې مې ایمان نه راوړل چې د ما په کورنۍ کې نبوت نسته، نو په بنو عبد مناف کې نبوت ولې ده؟ د حسد په وجه باندې. او د یهودو باره کې الله فرمایي سوره بقره کې دغه رقم په سوره انعام کې الذين آتيناهم الكتاب يعرفونهم كما يعرفون ابناءهم. نبی علیہ السلام دی داسې پیژني چې دا دی الله رسول ده، نبی ده، لکه خپل اولاد د چا نه غلطیږي، چاته هم شک نه پیدا کېږي دا د ما زوی ده که نه، په دې کې د ما زوی کوم یو ده، یو چاته هم شک نه پیدا کېږي. د الله رسول داسې پیژني الله فرمایي. خو بیا ایمان ولې نه راوړي؟ حسد ده. حسدا من عند انفسهم ود كثير من اهل الكتاب لو يردوكم من بعد ایمانکم کفارا حسدا من عند انفسهم. خپل یې نه راوړو، مسلمانانو تاسې راوړی ده، دام د یغو نه ده خوښ، تاسې ایمان ولې راوړی ده؟ دام په دوی بده لګېږي، دوی دا غواړي چې تاسې بیا کافر سئ، بیا ایمان پرېږدئ. ولې؟ حسدا من عند انفسهم. هغه حسد جذبه ده، دا دی مجبوره کوي. نو حسد یو داسې مرض ده چې د څو ګناهو مجموعه ده، له ځان سره نورې ګناهونه خپله پیدا کوي. ځکه نبی علیه السلام فرمایي چې په تاسې کې بم دب الیکم داء الامم من قبلکم. پخوا امتو د پخوا خلکو بیماریانې مرضونه هغه به په تاسې کې هم راځي. هغه شی دی الحسد والبغضاء، ترمذي حدیث ده. حسد او بغض کینه پخوا خلکو کې و، په تاسې کې به هم دا مرض راځي. نبی علیه الصلاة والسلام فرمایي ایاکم والحسد، خبردار تاسې له حسد ځان وساتئ. ولې؟ ځکه چې حسد اوله خو سړی نیکۍ ته نه پرېږدي، د خیر د نیکۍ د خیر توفیق الله تېر واخلي. او بیا که نیکۍ وکړي، حج دې کړی، عمره دې کړی، صدقه دې کړې، اوله دې دې ته پرېږدي نه، بیا که تا وکړل دا داسې خبیث مرض ده چې دا د تا دا ټولې نیکۍ وسوځي. اور چې کله لګېږي یو اور دی چې هر شی په یو وار وسوځي، یو اور هغه چې په ظاهره کې نه ښکاري، پټي، خو په پټه باندې د تباهي جوړوي، له بیخه شی ختموي. حسد هغه مرض ده چې ښکاري نه، په پټه باندې تباهي جوړوي. او نبی علیه السلام فرمایي
یأکل الحسنات کما تأکل النار الحطب. ابو داود حدیث. دا دی تاسې نیکی داسې ختموي لکه څرنګه چې دا اور وچ لرګی سوځي. نبی علیه السلام فرمایي په تاسې کې به هم دا مرض بیا راځي. او نبی علیه السلام څه فرمایي؟ هي الحالقه، دا د خریلو وال شی ده. لا اقول لكم يحلق الشعر، زه دا نه یم چې دا ویښتان خري. يحلق الدين، دا د تاسو ټول دین خري، تاسو ټول دین ختموي. دا دومره خبیث مرض ده. نو دا د حسد مرض دا یوه پټه هغه ده. دا په نیکانو کې، په علماو کې، په صلحاو کې، که په ظاهره په یوه ګناه یو سړی شرمیږي، دا ګناه چاته نه معلومیږي. او دا داسې مرض ده بدأ بصاحبي، دې شکار ضرر تاوان اول خپل حاسد ته رسیږي، خپل ده ته رسیږي دا تاوان. شپې ویده ده خوب نه ورځي، یو اړخ بل اړخ پلانکي سره دا مال ولې راغی، دا کار خو زم کم، موږ هم دا کاروبار کوو، دا پیسې ولې ورسره، دا کور یې ولې واخیست، دا دکان یې بیا بل ولې واخیست، دا دومره زمن یې ولې دي، دا دومره په کامیابي ولې دي، دا دومره په ترقي ولې دي، دا دومره خوشحاله ولې ده، دا له غمه ولې خلاص ده، له مرضه ولې خلاص. زه په هره بلا ککړ یم، خوب نه ورځي. او بیا که ویده شي په خوب کې م هغه سړی ورته ښکاري دي، هغه دوکانونه ورته ښکاري چې د ګیز راجک شي اوله جنګ یې له زمنو له ښځې سره وي، دا د باندې په ګلۍ کې چې راوځي له خلکو سره بد اخلاقي کوي. نو حسد اوله ضرر د دې اور د دې جلن سوځوالی، سړی سوځي، اوله انسان خپل نفس ته رسي. حرام ده، ګناه کبیره ده. حرام ولې ده؟ حسد ولې حرام ده؟ د حسد غټ نقصان دا ده چې د رب په تقدیر باندې اعتراض کول ده، د رب په فیصلې باندې اعتراض کول ده، د رب په تقسیم باندې تاغه کوي. ځکه چې دا نوم ورکول، شهرت ورکول، عزت ورکول، مال ورکول، اولاد ورکول، رنګ ورکول، دا خو یو بل نه دي سره ورکړي، دا خو الله ورکړي. نو ته د الله په تقسیم باندې راضي نه، ته د رب په تقدیر باندې راضي نه. او یوه غټه د حسد نقصان دا ده، برایي یې دا ده چې دا د عقیدې کمزوري ښکاروي. د بخاري حدیث ده، نبی علیه السلام عبدالله ابن عباس ته وفرمایل، څه ورته وفرمایل؟ واعلم ان ما اصابك لم يكن ليخطئك وما اخطأك لم يكن ليصيبك. په دې خبره ځان پوکه، دا عقیده ده، دا ایمان ده. کوم شی چې تا ته ورسېدو، مال ده، دولت ته، نوم ده، شهرت ته، عزت ته، کوم شی چې تا ته ورسېدو، دې فیصله الله کړې وه، دا له تا نه نه سوی خطا کېدی، نه سوی اړېدلی، که څومره هم چا کوشش کړی وی. او کوم شی چې تا ته نه ده رسېدلی، نه ده پیدا سوی، نو دا یقین وساته، عقیده وساته چې الله تا ته نه ده رسولی، یو څوک یې تا ته نشي رسولی. نو چې حسد وکړې، چا ته دې تاوان ورسو، د هغه ترقي، نوم، عزت، شهرت او مال بیا هم نه ده کم سوی، هغه ته دې څه تاوان ورسو، ځان ته دې تاوان ورسو، خپل عقیده دې خرابه. موږ ایمان ده، الله دې موږ تقدیر لیکلی، تقدیر لیکل سوی، کله لیکل سوی خبرې د دنیا د پیدایش نه اوله، د آدم علیه السلام د پیدایش نه اوله، د آسمان د پیدایش نه اوله، د ځمکې د پیدایش نه اوله، قبل 50,000 سنه، 50,000 کاله اوله هر شی لیکل سوی دي. چاته به څه پیدا کېږي؟ 50,000 کاله اوله دا هر شی الله ولیکل. جف القلم، رفعت الاقلام وجفت الصحف. په کوم کلم چې لیکل سوی، د تقدیر هغه کلم پورته شو، هغه بیا حرکت نه کوي. په کومو صحیفو چې لیکل سوی، په کوم کتاب چې لیکل سوی، د هغه سیاهي روشنایي دا وچه شوه. اوس په دې کې بدلون نشته. نو چې بدلون نشته، تقدیر جوړ سوی، نو بیا د حسد څه فایده؟ نو ځکه نبی علیه الصلاة والسلام فرمایي لا تقاطعوا ولا تدابروا
ولا تباغضوا ولا تحاسدوا وكونوا عباد الله اخوانا. یو بل نه مخ ما اړوئ، یو بل سره بغض کینه مه ساتئ، یو بل سره حسد مه لرئ. او تاسې ای د الله بندګانو په خپل منځ کې وروران سئ، د وروران غوندې ژوند کوئ. ورور په ورور باندې دی لکه څرنګه چې حسد نه کوي هم تر یغ وخته پورې چې جلا سوي نه وي. د حسد مرض تر ټولو نجات په پښتنو کې، تر ټولو نجات په پښتنو کې حسد ده. نبی علیه السلام آخر خبره درته کوم، یو حدیث کې فرمایي 2 ځایه حسد روا ده. هغه حسد نه ده، غیبته ده. لا حسد الا في 2 رجل آتاه الله القرآن. هغه غیبته ده. غیبته دا مطلب له دغه سره یو شی د نعمت ته الله دې له ده سره باقي پاتې کړي، الله دې ماتم راکړي. دا جایز ده. چا سره مال د دولت ته هر شی ده له ده سره ده، یا الله ماته یې هم راکړي. دا ارمان کول، دا دعا کول، دا غیبته ده. حسد نوم په دې راغله. نبی علیه السلام فرمایي 2 ځایه حسد جایز ده. یو د یخ سړي باره کې چې الله یې هغه ته قرآن ورکړی، د قرآن علم یې ورکړی، د قرآن تفسیر کولی شي، د قرآن تلاوت کولی شي، قرآن بیانولی شي. دې باره کې حسد وکړه، یا الله دته دې ورکړی، یا الله ما ته هم داسې علم راکړه، ما هم داسې جوړ کړه، ارمان چې زه هم داسې جوړ شم. او دوم رجل آتاه الله مالا. الله یې هغه ته مال ورکړی، صرف مال نه ده ورکړی بلکې د مال ورکولو نه بعد الله دا سړی فینفقه آناء اللیل و آناء النهار، دی د ورځې د شپې هر وخت دغه مال د الله په لاره کې، د خیر په لاره کې، د نیکۍ په لاره کې دغه مال لګوي. په دې کې مقابله وکړه، په دې کې حسد وکړه، په دې کې ارمان وکړه. دا 2 شیان دی الله رسول ښوولي. نو به هر حال حسد ګناه کبیره ده، باطنی مرض ده، روحانی مرض ده. الله او د الله رسول له دې نه سخت مؤمنان منع کړي دي. له دې نه ځان ساتل پکار ده. له حسد نه ځان سوړ وساتو. نو طریقه یې دا ده، الله رب العزت دعا ښوولې ده قرآن کریم کې، ربنا اغفر لنا ولاخواننا الذين سبقونا بالایمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين امنوا ربنا. دا کدی تا په زړه کې حسد پیدا کیږي د بل چا باره کې، بل سړی له تا سره حسد کوي، له هغه نه به ځان څرنګه ساتي. قل اعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق اذا وقب ومن شر حاسد اذا حسد. قرآن آخری سورتونه الله ځکه نازله کړي په آخره زمانه کې به حسد ډیر شي، تاوان به رسیږي. نو له یخ تاوان نه ځان بچ کولو دغه سورتونه دي. نور هم طریقې علماو لیکلي دي، وخت زیات. الله رب العزت دې له دې موذي مرض نه موږ ټول